الله عز وجل قرآن کې بیانوي والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. او دا خلک کله چې پیسې خرچوي نو ډېر اسراف نه کوي. د اسراف معنی دی چې کله تاسو له یو بیگ ضرورت وي او تاسو درې واخلئ ځکه چې تاسو ته ټول رنګونه خوښ شول، یا د کله چې تاسو بازار ته خپل ضرورت سامان اخیستلو ځای او واپسې کې ټولې پیسې خرچې کړې وي او تاسو ځان ته وایئ چې ممکنه وي دا راته پکار شي او هغه راته پکار شي، مګر حقیقت کې تاسو د هیڅ شي ضرورت نه لرئ. د ځکه هم د خلکو د شیان راټولولو عادت جوړ شي. دوی دومره ډېر جامې واخلي چې ځای خلاص شي، یا دوی دومره ډېر لوښي واخلي چې په کچن کې نور ځای نه وي، او خلک غیر ضروري شیان راټولوي، هغه شیان کوم چې دوی استعمالوي هم نه، او دا هغه اسراف دی کوم چې خلک کوي. تاسو هم اسراف کوئ که د ستاسو کور د شیانو نه ډک وي کوم چې د تاسو نه استعمالوئ، او بیا تاسو سوچ کوئ چې د دې شیانو استعمال څه دی او دا مې څه راغستی و، او دوی شیانو سره زه څه وکم او په دې څه استعمال کم. که ستاسو کور همداسې شیان نه ډک وي نو تاسو هم اسراف کوئ. نو د تاسو لپاره د شیان راټولولو یو مسله جوړېدی شي. کله چې تاسو د پیسې خرچولو وخت کې ځان په کنټرول نشئ کولی، او د اسراف د خوراک کې هم وي او د تفریح کې هم وي، یعنی کله چې تاسو هر وخت تفریح غواړئ نو دا هم اسراف وي. که تاسو 6 ګنټونه لوستل کوئ نو لږ وقفه کولی شئ، او هغې وقفه کې تاسو ویډیو گیم یا سوشل میډیا یا بیا بهر لوبې هم کولی شئ. لږه وقفه ونیسئ، مګر د څه نه د خلکو لپاره د ټول ژوند یو تفریح وي. دوی خوب له ځي نو تفریح کوي، او خوب نه ویښ شي نو تفریح غواړي، او د دوی ټول ژوند مقصد بس تفریح وي. څنګه چې د یو چا سره رابطه کول هیڅ مسله نه ده، مګر په واتس اپ ټول ژوند تیرول مسله ده. نو د ژوند کې د بیلنس یعنی توازن ډېر اهم دی، او د هر شی زیات کېدل اسراف دی. او ځکه په دې څیز فکر کول پکار دي، ولې چې الله قرآن کې وایي انه لا يحب المسرفین، بېشک الله کسان نه خوښوي کوم چې اسراف کوي.